السلام علیکم، ستړي مسئ. له سباوون رادیو تلویزیون څخه مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوو. پیل د خبرونو له سرټکو څخه کوو. د جګړو له امله زیانمن سوي کښتونه او د راتلونکي په اړه د کروندګرو اندېښنې، ناوې ولسوالۍ کې 50 محلي پولیسو ته نظامي زده کړې ورکول کیږي. او کرنې ریاست د پنبهدانې نوي ډولونه توضیح کړل. د پیل خبر. د جګړو له امله زیانمن سوي کښتونو او د راتلونکي په اړه د کروندګرو اندېښنې. په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې وروستیو جګړو کرنه ډېره زیانمنه کړې ده. کروندګر هم وایي وروستیو جګړو د کښتونو حاصلات له خاورو سره خاوره کړي او ډېری ځمکې تر دې دمه لا هم تورې پاتې دي. کرنې ریاست که څه هم تیر کې د جګړې اغېز پر کښتونو زیات بولي، خو روان کال کې ورته هیله مند دي. په دې اړه بشپړ حال روح الله روحاني راکوي. جګړه اور ده، د نورو برخو ترڅنګ کرهڼه هم په لوړه کچه زیانمنه کړې او تر دې دمه یې هغه حاصلات چې باید څو میاشتې وړاندې ټول سوي وای په ځمکو کې پاتې دي. کروندګر وایي روانې جګړې هر څه واخیستل، نه یوازې له کورونو بېځایه سوه، ترڅنګ یې کښتونه سخت زیانمن او بېلابېل حاصلات یې په ځمکو کې پاتې سوه. دغه کروندګر چې وروستیو جګړو ورته مالي زیان رسولی اندېښنه لري که جګړه همداسې دوامداره پاتې سي وبه نسي کوی روان کال کې هم له خپلو ځمکو حاصلات په لاس راوړي، ځکه تر دې دمه تورې پاتې دي. هر شی چې د جنګ په ځای کې هغه ټول زیانمن شو. داسې نه دي چې یو کښت خو عام کښتونه دي، رویحان دي، کنجتې دي، جواري دي، هغه چې د جنګ په ځای کې ټول خراب شوه او د غنمو پر برابر مځکې تورې اوس پاتې دي، کرلې را دي د کمربنده منطقې ده. ډېر ځان دغه شول اوس هم خپل د ملکو څخه مایوسه دي، خپل د ملکو څخه دوی په دغه نظر دغه چې مثال جنګونه دي. موږ د رای صاحب نه دی لیدلی چې یو ګړی طالب راځي بل ګړی د نور خلک راځي. په دغه منظور موږ دغه چې موږ داسې غواړو چې موږ ته امنیت راشي، موږ ته سوله څوک راولي. په دغه خاطر چې موږ ته یو څوک شی راځي. کښتونه خو نو بیخي ډېر زیانمن شوي دي. دغه نه تاوانونه مو ګاللي دي، څه غنم مو رانیولي په 80 خرڅ مو کړه په 80. نو ریحان چې مو رانیولي په 200 اوس خرڅېږي، بازار نه لري، اوس پیرن خرڅېږي په 1500. نو باره دغه نه تاوانونه مو ګاللي. د غنمو منډوي هټیوال هم د کرهڼیزو حاصلاتو د کموالي خبره کوي. زیاتوي هغه حاصلات چې له ولسوالیو څخه په تیرو کلونو کې په کومه کچه راوړل کېده تیرو څو میاشتو کې کم سوي او ترڅنګ یې کیفیت هم ټیټ سوی دی. حاصلات شاوخوا کال د نور کلو په څېر ډېر کم دی. شاوخوا کال رویان تر نورو کلو زیات راځي چې هغه نرخ یې ډېر ټیټ دی، په لوړ نرخ نه خرڅېږي د نور کلو په څېر، لکه پروش کال چې 2200 1300 ته ولاړه. شاوخوا کال نرخ ډېر کښته دی، ځکه بزګرو چې پوښتنه وکړي هغه وایي چې پخوا پر جرې باندې یو خوروار کول شاوخوا کال 80 منه 90 منه کې مرض یې کړی دی. دا د دوا نه ده اصلات ګوره بل هر شي کمت وکړي. رومای درې ودرو بالا ناخو یو درو رومای اخي تا رومای دې یو درو سره اخي غنم دغه پر نیمایي ودرېده، جواري پر نیمایي ودرېده. دغه خو قصد دا ټول ماش نه دي، دا خو قصد نه کوي، هندوانه نه کوي. مخکې چې څه امنیت و ارامي وه، هر چا خپل اصول، هر چا خپل کښتار راوړلی سول یو منډۍ ته، یعنې هر جنس چې د خرڅ کوونکو شی و هغه راوړل کېدی منډۍ ته، یعنې په اصطلاح چې اوس 100 ټنه راځي هغه وخت 1000 ټنه راوړل کېده، پر زرو کې 900 کمبود راوړي. او هغه شیان چې خلکو راوړل خرڅولی په اصطلاح د رویحانو په 1800 کال د اریمان خرڅېدل، اوس راغلي دي 4,500 خلکو رانیولي په 2,500 دي. او په اصطلاح کنجتې په دغه شکل باندې. نو په منډۍ کې په دې لښکرګاه کې خو دا څوک په کار نه اچوي، نیم خوري. د خارج ته ځي، د خارج مملکتو تجارتي اړیکې نشته وروره چې څوک راشي دلته شی رانیسي، تجاران نشي راتللی. کرهڼې ریاست بیا مني چې وروستیو جګړو کرهڼه اغېزمنه کړې
او په ولسوالیو کې په لوړه کچه مالي زیانونه کروندګرو ته رسېدلي دي. د کرهڼې ریاست د ترویج مدیر انجینر شاه محمد وایي روانو جګړو مرکزي او شمالي ولسوالیو کې د جوارو، کنجدو، پنبې او تر هر څه د ریحانو کښتونه ډېر زیانمن کړي چې له امله یې حاصلات کم سوي دي. د تیر کال کښتونه چې وه نسبت وشش کال ته مثال حاصلات کم سول. یوازینی علت یې دا و چې په سیمه او منطقو کې جنګ و جګړې و. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هغه منطقه کې چې جنګ او جګړه نو طبعا پر زراعتي محصولاتو باندې هلته اغیزه کوي، ځکه چې خلکو نسوه کولی چې خپل کښتونو ته لاسرسی ولري، یا هغه اوبه کړي، یا هغه کوم حاصلات یا ماده وه چې هغه راټول کړي. نو طبعا جنګ پر ریحانو باندې ډېر تاثیر وکړي، همدارنګه د جوارو پر کښتو باندې تاثیر وکړي، پر ماچو تاثیر وکړي، پر داسې. خو سږ کال ته هیله مند دي چې له کرهڼیزو کښتونو به ښه حاصلات په لاس راوړي، ځکه د اوبو کچه لوړه او هوا ښه ده. خو زیاتوي په هغه سیمو کې چې جګړه وي کښتونه به بیا هم اغېزمن کړي، ځکه د دې هر څه لامل روانه جګړه بلل سوې ده. ناوې کې 50 محلي پولیسو ته نظامي زده کړې ورکول کیږي. د امنیت امیر وایي په ناوې ولسوالۍ کې وړاندې هم یو شمېر محلي پولیسو ته زده کړې ورکول سوي وې چې په دوام یې په همدې ولسوالۍ کې نورو 50 محلي پولیسو ته هم زده کړې ورکول کیږي. په دې اړه بشپړ حال میوند میړنی راکوي. اوسنیو امنیتي حالاتو ته په پام سره د هلمند د نورو ولسوالیو په پرتله په ناوې کې د محلي پولیسو شتون ښه نتیجه ورکړې ده. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ محلي پولیسو ته د نظامي زده کړو لړۍ هم پیل شول. د امنیت امیر سمنوال الماس خان وایي د پولیسو په لیکو کې د مسلکیتوب کچه لوړه سوې ده چې له مخې به یې په ولسوالیو کې د پولیسو لپاره نورو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د ناوې ولسوالۍ محلي پولیسو ته تر دې وړاندې هم نظامي زده کړې ورکول سوي چې په دوام یې 50 نورو محلي پولیسو ته ورته زده کړې ورکول کیږي. د امنیت امیر سمنوال الماس خان ټینګار کوي چې د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې به هم پولیسو ته ورته زده کړې ورکول سي. نوموړي زیاته کړه د ناوې محلي پولیس توانېدلي دي چې د دې ولسوالۍ په امنیت کې اغېزمن رول ولوبوي. دا محلي پولیس د 4 هفتو دپاره چې موږ تعلیمي ټولۍ د استادانو لخوا څخه تدریس کیږي، د دې تعداد 50 نفر دي. دوی ته یوه میاشت تقریبا یوه میاشت بس زده کړې ورکول کیږي. بس دا په ټولو مرکزو په ټولو ولسوالیو کې د محلي پولیسو تدریسونه شروع دي چې زموږ د تعلیمي ټولۍ څخه استادانو شی ورکړل سوي چې دا د مرجع د ندالیو په ټولو ولسوالیو کې دي. بس د دې تعلیمي مرکزونه مو شروع کړي دي، بس تعلیمات ورکوو. یادو 50 محلي پولیسو ته نظامي زده کړې په ناوې ولسوالۍ کې د ټاکل سوو استادانو له لوري ورکول کیږي چې د دې ولسوالۍ امنیتي چارواکي له ټاکنې خوښ دي. کرنې ریاست د پنبې نوي ډولونه توضیح کړه. هلمند د پنبې یو له لویو تولیدونکو ولایتونو دی. د دې ولایت د کرنې ریاست په 5 ولسوالیو کې د پنبې 2 نوي ډولونه توضیح کړه. غواړي له دې لارې د پنبې پر کیفیت کار وکړي. د دوی په وینا چې دا مهال یوازې 14 نمایشي قطعې جوړوي، که یې پایلې ښې وي پراختیا به ورته ورکړي. په دې اړه نور حال روح الله روحاني راکوي. د پنبې د تولید له پلوه هلمند خپل خاص ځای لري چې په ډېری ولسوالیو کې له پخوا دغه کرکیله کیږي. دا مهال د پنبې 2 نوي ډولونه کروندګرو ته پیژندل کیږي، خو یوازې 15 ولسوالیو کې به په نمایشي ډول وي. د کرهڼې ریاست د ترویج مدیر انجینر شاه محمد وایي که پایلې مثبتې وي راتلونکي کلونو کې به پراختیا ورکوي. د په وینا دې باندې کار کوي تر څو د کروندګرو د ژوند ساتل وړه کړي. د پنبې دغه 2 نوي ډولونه که پایلې مثبتې سي د مسؤلینو په وینا د کروندګرو لپاره به هم ګټورې وي او دوی به وکولای سي په زیات شمېر کروندګرو ته د پنبې دغه 2 نوي ډولونه ورکړي. د 4 ولسوالیو په شمول په مرکز کې یعنی 15 ځایو کې 2 نوع پخته چې یو اکالا 15 ابدنه ودونو ده او د بله د بلانکا پالما په نامه باندې یادېږي چې دا غواړو د دې نمایشي کتاب په دغه 15 ساحو کې
جوړې کړو او وګورو چې آیا دغه پخته په دغه سیمو کې ښه حاصل ورکوي او که نه ورکوي، نو دا به په راتلونکي کال کې معلومه شي. خو د کرنې وزارت کوښښ دا دی چې تر څو په ساحو کې کروندګرو ته نوې وریجیانې یا نوې نوع د نباتاتو معرفي کړي. د کرهڼې ریاست د مسؤلینو په وینا د پنبې دغه نوي ډولونه د دغه کرکیلې پر کیفیت هم اغیزې لري او کروندګر به وکولی شي په لوړ کیفیت او ښه بیه پنبه وپلوري. دې ولایت کې د پنبې د تولید کچه لوړه خو بازار نه لري چې له امله هر کال کروندګر پنبه په ټیټه بیه پلوري. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. د نړیوالو خبرونو پیل د سوریې له اوربند څخه کوو. د سوریې حلب ښار اوربند د 3 ورځو لپاره غځول شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي په حلب ښار او لازقیه ولایت شمالي برخو کې اعلان شوی اوربند د 3 نورو ورځو لپاره غځول شوی دی. تر څو چې په دغو سیمو کې اوربند اعلان سو، په وروستیو 2 اونیو په تاوتریخوالو کې تر 300 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. په وروستیو ورځو کې په حلب ښار کې نسبي ارامتیا وه، خو د ښار په سویلي برخو کې د اسلام پالو اورپکو لکه القاعده پورې تړلي النصرت جبهې او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د حلب ښار چې د سوریې په شمال لویدیځ کې پروت دی 15 کاله وړاندې او سوریه کې تر کورنیو جګړو وروسته د دې هېواد صنعتي او مالي قطب و. د سوریې وروستۍ جګړې د دغه کال تر ټولو درنې جګړې بلل کېږي. ملګرو ملتونو په حلب کې د یو شمېر ملکي کسانو تر وژل کېدو وروسته حلب د ناورین ښار بللی دی. اوباما وایي ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره وړ کس نه دی. انډیپینډنټ لیکي چې دا وروسته له هغه چې ښاغلی ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو د احتمالي کاندید په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر اوباما لومړنۍ څرګندونې دي چې د ټرمپ په اړه یې کوي. په برتانیا کې چاپېدونکي د انډیپینډنټ ورځپاڼې د ولسمشر باراک اوباما وایي اوس د دې وخت دی چې د ډونالډ ټرمپ ګواښ جدي ونیسو. تر عنوان لاندې لیکي ولسمشر باراک اوباما ویلي که خبریالان د ډونالډ ټرمپ په اړه څېړنې وکړي نو نوموړی به د سپینې ماڼۍ سمبالولو وړ کس ونه بولي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اوباما په سپینې ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دا ساتیرۍ نه ده چې بلکې دا یوه جدي دنده ده او سپینه ماڼۍ ته سیالي ده. انډیپینډنټ لیکي چې دا وروسته له هغه چې ښاغلی ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندید په توګه څرګند شوی د ولسمشر اوباما لومړنۍ څرګندونې دي چې د ښاغلي ټرمپ په اړه یې کوي او وایي چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې د ښاغلي ټرمپ هغه خبرې چې په تیورو کې یې کړي دي جدي ونیسو. صادق خان د لندن ښاروال وټاکل شو. د برتانیا د کارګر ګوند نوماند صادق خان د لندن د نوي ښاروال په توګه وټاکل شو. د لومړنی مسلمان دی چې دغې څوکۍ ته ټاکل شوی او د یوې اروپایي پلازمینې لومړی مسلمان ښاروال شو. صادق خان چې په دغو ټاکنو کې په ټوله کې څه باندې 50 سلنه رایې وګټلې، نوموړی به د ویربوس جانسن ځای ناستی شي چې د برتانیا د واکمن محافظه‌کار ګوند غړی دی. د دغه ګوند نوماند د ښاروالۍ په ټاکنو کې 2یم ځای خپل کړ. صادق خان د لندن لومړنی ښاروال دی چې په ټاکنو کې یې بري پر ښاروالۍ د محافظه‌کاره ګوند واک ته د پای ټکی کېښود. صادق خان د برتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړی دی. وروسته له هغې چې تېره شپه ناوخته صادق خان بری اعلان سو، نوموړي په خپل لنډه وینا کې ویل د لندن په غذا کې چې دی زېږولی و هېڅکله یې دا خوب هم نه و لیدلی چې یوه ورځ به دی د لندن ښاروال وټاکل شي. د لندن نوي ښاروال وویل چې له ټولو کسانو مننه کوي چې ناشونو یې شونی کړ. صادق خان چې له خټې پاکستانی دی په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې په لندن کې به د ټرانسپورټ کرایې په خپل حال وساتي او د ارزان کورونو په برخه کې به ډیر کار وکړي.
نوموړي له بري وروسته په وینا کې وویل چې د لندن هر اوسیدونکي ته هغه فرصتونه برابرول غواړي چې دې ښار ده او د کورنۍ ته ورکړي دي. د ویل چې هیله یې دا ده چې د لندن ښار اوسیدونکو ته د فرصتونو په برابرولو وکولی سي چې له ښې راتلونکي یې برخمن کړي. د لندن د ښاروال صادق خان محافظه کاره سیالانو پر هغه تور پورې کاوه چې کله صادق خان د عدلیې وزیر و نو له ترهګرۍ سره یې چال چلند نرم و او له ترهګرو سره یې همغږي لرله. خو صادق خان چې حقوق یې لوستي او د وکیل په توګه یې دنده ترسره کړې وایي چې د یوه برطانوي مسلمان په توګه به د سخت دریځو پر ضد وجنګېږي. صادق خان د لندن په سویل کې د ټوټنګ د سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی په 1900 میلادي کال کې په یوې پاکستاني کورنۍ کې چې تازه برطانیا ته کډه سوی وه زیږېدلی دی. نوموړی د ټوټنګ په سیمه کې له خپلو 6 وروڼو او یوې خور سره لوی سوی او اوس هم په همدې سیمه کې له خپلې ښځې سعدیه او 2 لوڼو سره ژوند کوي. صادق خان 15 کلن و چې د برطانیا له کارګر ګوند سره یو ځای سو. صادق خان د 2015 میلادي کال کې د وکیل په توګه دنده پرېښوده څو وکولی سي چې پارلمان ته د ټوټنګ د خلکو د استازي په توګه لار پیدا کړي. صادق خان د ګورډن براون د واکمنۍ پر مهال هم د برطانیا د کابینې لومړنی مسلمان وزیر و. دا هم د حوادلاتو اټکل. کابل د باران د وریدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 14. هلمند د لمر د تودوخې لوړ درجه 41 ټیټه 24. کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 22. فراه لمر د تودوخې لوړ درجه 41 ټیټه 22. جلال آباد لمر د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 23. مزار شریف لمر د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 24. هرات لمر د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 19. غزنی د باران د وریدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 10. په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. د جګړو له امله زیانمن شوي کښتونه او د راتلونکي په اړه د کروندګرو اندېښنې. ناوې ولسوالۍ کې 50 محلي پولیسو ته نظامي زده کړې ورکول کیږي. او کرنې ریاست د پنبهدانې نوي ډولونه توضیح کړل. د سبا ورځې تلویزیون درنو کتونکو او اورېدونکو له ملتیا څخه مننه کوو. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. تر بیا هم پر ستر ذات سپارو.